السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو خپل فیسبوک اکاونټ ته جیمیل یا هم ایمیل اضافه کړو، ځکه چې جیمیل یا ایمیل چې دی دا ډیر ضرور دی چې باید حتما د سیکیورټي له لحاظه هم، او بل دا چې که موږ چیرته خارج البته د هیواد نه خارج شو نو هغلته موږ وریفیکیشن کوډ هغه نمبر ته لاسرسی نشو پیدا کولی، نو بیا جیمیل د دې لپاره ښه دی چې وریفیکیشن کوډ او همداسې هر څه لپاره فایده رسوي. نو د دې لپاره موږ دا چې څنګه خپل فیسبوک اکاونټ ته جیمیل اډ کوو یا هم ایمیل اډ کوو، راځو دې باندې کار کوو. نو تاسو به لومړی راشئ دې ځای باندې به کلیک کړئ، وروسته له هغې نه به راشئ سټینګ باندې به کلیک کړئ. کله مو چې سټینګس باندې کلیک کړ دلته تاسو ته ډېر اپشنونه درکوي، تاسې هغه ټول پرېږدئ، راځئ دلته پروفایل سټینګس باندې به کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کوو نو دلته پریونسي او همداسې نور څه راځي، تاسې به البته پروفایل انفارمیشن باندې به تاسې کلیک کوئ. وبښئ، نو کله مو چې پرسنل انفارمیشن باندې تاسې کلیک کوو نو تاسې به کانټیکټ انفو باندې کلیک کوئ. کله مو چې دلته کلیک کوو نو تاسو دلته وګورئ ما خپل دلته نمبر پکې اډ کړی او خپل ایمیل مې دی، نو تاسې هم همداسې کولی شئ. تاسې غواړئ بل نمبر دلته اډ کړئ، اډ فون نمبر دې باندې به کلیک کړئ او دلته به خپل نمبر ورکړئ. کله مو چې نمبر ټایپ کړو نو تاسو ته به یو کوډ لاړ شي، هغه کوډ به دلته ورکړئ. نو وروسته د کوډه به تاسو څنګه چې دا نمبر به مو اکاونټ ته اډ شي، او که تاسو غواړئ ایمیل اډ کړئ نو تاسو به اډ ایمیل ادرس باندې کلیک کړئ. دلته به اډ ان اډیشنل دلته به اضافه ایمیل هم ورکولی شئ، دلته هم هغه ایمیل به ورکړئ او دلته به تاسې هغه پاسورډ د خپل فیسبوک پاسورډ به ورکړئ. وروسته له هغې نه اډ باندې مو چې کلیک وکړو ستاسې ایمیل ته به یو کوډ لاړ شي، هغه کوډ به دلته ورکړئ. نو وروسته له هغې نه به ستاسې اکاونټ ته ایمیل هم اضافه شي. په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره خپل فیسبوک اکاونټ ته ایمیل